نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. عزیزانو، د توبې په باره کې قرآن او سنت مسلمانانو ته ډېر ترغیب ورکړی دی. توبه انسانانو نا مسلمانانو نا په هر وخت کې مطلوب ده او توبه ویلې کیږي دیتا چې سړی راوګرځي، نافرمانی پریږدي او د تابعدارۍ طرف تراش. او د توبې دو صورتونه دي، یو د هغې ګناه توبه ده چې کومه ګناه د الله او د بنده سره تعلق لري
دا سے وګڼه حقوق الله سره تعلق لري. انسان هغه معصیت او هغه گناه کړی وي چې هغه کې د انسان څخه شرکت نه وي، د الله نافرمانی کړی وي، حقوق الله سره تعلق لري. او یو هغه گناه دا چې هغه حقوق العباد سره تعلق لري، د چا مال خوړلی، د چا ګډه بیزه پټه کړی وي، د چا عزت لوټ کړی. نو اول نمبر چې کومه ګناه ده چې د الله ذات او د هغه دین سره تعلق لري، حقوق الله سره، امام نووي رحمه الله د هغې د پاره 3 شرطونه ذکر کړي دي. اول شرط چې کله سړی توبه وباسي د حقوق الله نه، نو اول شرط دا دی چې دی به هغه ګناه پرېږدي. داسې نه چې سګرټ د په خوله کې دی وایي چې د سګرټ نه مې توبه ده، نسوار د خوله کې اچولی دي وایي چې یاره زما د نسوارو نه توبه ده، دروغ وایي لګیایي وایي چې زما د دروغو نه توبه ده. نو اول کار دا دی چې هغه کار به پرېږدي، نسوار به راوالې، جیب نه به یې ګزار کې، خولې نه به یې ګزار کې، سګرټ به وغورځوي، دروغ به پرېږدي، پس د هغې نه به د توبې دپاره لار هم واریږي. نو اول شرط دا دی چې هغه ګناه به مستقله پرېږدي. دویم شرط دا دی چې کومه ګناه دی کوي کړې ده مخکې، دې ګناه باندې به حد درجې دی پښیمانه شي، زړه زړه کې به دی الله سره دا اقرار وکړي چې الله ما خو ډېر بد کړي دي، ربه ما خو زیاته نافرمانی کړې ده. نو دویم شرط دی په ګناه باندې انتهایی پښیمانه کېدل. او دریم شرط دی آینده د هغې ګناه قطعا نه کول او عزم کول. 3 خبرې شوې. نمبر 1 فوراً ګناه پرېښول. نمبر 2 په هغې باندې حد نه زیات پښیمانه کېدل. نمبر 3 آینده دپاره د هغې نه کولو کلک عزم کول. دا د حقوق الله د توبې شرایط دي. کم سیزونه چې حقوق الله سره تعلق لري، لکه مثال په طور باندې بیلمازګي ده، دروغ دي وغیره وغیره، نو دا هغه خبرې دي چې د الله حقوق سره تعلق لري. او کم ګناهونه چې د انسان حقوق سره تعلق لري، نو په هغې کې دا 3 واړه شرطونه هم دي: ګناه پرېښودل، پښیمانه کېدل، نه کول او عزم کول. څلورم یو شرط پکې بل هم دی چې د انسان سره کم حق تعلق لري هغې نه ځان خلاصول، بری کول. څه مطلب؟ که د هغه مال دی خوړلی دی، نو داسې توبه نه کېږي چې 1 کروڑ روپۍ دی د یو سړي ووهلې او راغې ښې بنګلې دې پې جوړې کړې، ګاډي دې پې واغستل، کاروبار دې روان کو، بیا دې ووایي چې یا الله زما توبه. نه نه، دا 1 کروڑ چې د چا حق دی هغه له دا 1 کروڑ رسول، په هره طریقه چې رسوي خو رسول. او کچرې هغه باندې د تهمت لګولی دی، نو هغې تهمت دپاره ځان سزا ته سپارل. شرعي اسلامي حکومت وي، نو د هغې چې څومره کوړې سزا ده قاضي له ورشه چې په تا باندې جاري کړي چې ودې غربوي، نو پس د هغې نه به د توبه قبوله شي. او یا هغه سړي له ورتلل او هغه نه معافی غوښتل، یاره جي ما ستا دومره مال خوړلی دی، لنډولی نه شمه، وس مې نه رسي، یا مې تا پسې دا خبره کړې ده، ډېرې سپکې سپورې مې در پسې ویلي دي او زه تا نه معافي غواړم، نو چې هغه دې معاف کړي. الله جل جلاله قرآن کریم کې ځای په ځای د توبې ترغیب ورکړی دی. د توبې په مقصد باندې خو پوه شوی. او توبه چې ده حکم یې دی واجبه ده. توبې ایستل څه شی دي؟ ګوره واجب څه ته وایي په دې خبره پوهېږې؟ فرض ده. واجب ویلی کېږي ضروري څیز ده، نو فرض هم ضروري دي، نو وجوب ویلی کېږي ضروري. لہذا توبه چې ده دا فرض ده په هر بنی آدم او په هر مسلمان باندې. الله جل جلاله فرمائی سورہ نور کے
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اللہ جل جلالہ بندگانو تا خطاب کوي چې اے مومنانو دعوت ایمان لره ما باندې د مینې او د محبت دعوه کوي چې موږ د الله سره مینه ده. نو الله فرمایي نو د ایمان تقاضا دا چې وتوبوا الی الله جميعا، اللہ جل جلالہ طرف تا رجوع کے توبہ و باسے ٹول توبہ تائب شے اللہ تا، نا فرمانی پریگ دے فرمن بردارے طرف تراشے، دروغ پریگ دے صداقت طرف تراشے، بہتان تراشی پریگ دے صدق طرف تراشے، بد زبانی پریگ دے خوش چلنے طرف تراشے. وتوبوا الی اللہ جميعا، اللہ تا توبہ تائب شے رجوع شے کگلار پریگ دے ناروا کارون پریگ دے. اے مومنانو لعلکم تفلحون، تاسو کامیابی غواڑے، تاسو فلاح غواړې نو کامیابی او فلاح په توبه کې ده. نافرمانی پرېږده د الله طرف ته رجوع شه نو کامیاب بشې، فلاح به بیا موندې. بهرحال څه مطلب آیت کریمه مطلب دا دی چې تاسو د الله اوامر او نواهی عمل ور باندې وکې چې کم څه نه ویلي دي چې دا کوئ نو په هغې عمل وکې، او کم سیزونه چې منع فرمایلی ده هغې نه ځان وساتئ، او عمل کې مو چې کومه کوتاهي کړې ده د هغې دپاره توبه وباسئ، د هغې د تکمیل دپاره الله طرف ته رجوع شئ. یو روایت کے رضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف تا منصوب دے، ترمذی او دارمی نقل کرے دے. وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انسان خطاوار دے، انسان گناہگار دے، اغنا ہر وقت گناہ کیگی، خطولو ناخ انسان حق دے چی آغا توبہ قبلو کولو والاوی. گناہ خو دا ہر چا نکیگی، گناہ خو انسان پا خمیرہ کے لگے دلے دا، خام خواب بشر دے کمزوری کارون بتی کیگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انسان خطاوار دے خو بہترین خطا کار آغا انسان دے چی آغا فوراں تو باسی ٹیم پکی نہ لگئی، دا بہترین خطا کار دے. گناہ ہوتے وشوا خو ذرب طرف ترو جوش. بہرحال اللہ جل جلالہ فرمائی چی تاسو توبہ تائب شے زما طرف ترو جوش ہے. مفسرین کرام فرمائی چی دی کی خو خطاب دا دی سورہ نور آیت خطاب یا خو مشرکانو تدے چی ہگوی تازہ تازہ مسلمان شیو، نو اللہ جل جلالہ ہگوی توئی چی تاسو کلا اسلام قبول کو نو دے اسلام پا وجہ خو تیر گناہونا اللہ معاف کی. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، سمرا زڑ گناہونا چی دی کلمات دا سے پاک کلمہ دا چی سڑے ہوائی نو ٹول سور سروران شی، پاک کلمہ دا. خو چی کل دے یوزل ویلا بیا بڑیر کلک خیال ساتے. ابو جہل ولی نویلا، ابو لہب ولی نویلا، آغوی خیار خلقو، آغوی دا کلمے پا مقصد باندی پویدلو والا خلقو، اگا پا دے پویدل چی منگا دا کلمہ ہوئیو بیا دا دے کلمے لاندے جوان تیرول ضروری دی، بیا با دا آغی سازاگانو تا تیاری گو، بیا منگ دروغ نشو ویلے، بیا منگ بہتان ترشی نشو کولے، بیا بت پرستی نشو کولے، بیا شرک نشو کولے، بیا با پابندی کو. مسلمان ولی وائی، مسلمان زڑکی وئی چی کلمہ دا بس وہ دے ویلا نو کلمی تا پسی کم کو تکرا غستے دے. دروغ زندہ باد، بہتان تراشی زندہ باد، او ټول گناہونا زندہ باد. ہر ایو خبر کوا کلمہ خطانی سی نہ کن نو مسلمانی زکوی العیاذ باللہ.
اللہ دی کمی و بشے معاف کی. کلمہ ویل ضروری دی پاغی عمل کول ہوما اللہ کچھ شئی دی ور باندی ضروری دی. نو پیغمبر مفسرین کرام فرمائی چھ اللہ جل جلالہ دا خطاب کئی مشرکانو تا مراد دی. هغوی تا داوی چھ کل تاسو لا زاڑ گناہو نرایات شی نو بیا تاسو حقی باندے ندامت کوئے او دا نکولو کلک عظم کوئے نو وتوبو الاللہ جمیعا رب طرف تا رجوع شے. بعض تفسیر ولوئی چنا دیکھ چو احکامات دی دا سورہ نور پا دے آیت کریمہ کے وتوبو الاللہ جمیعا آداب و اخلاق اختیار کولو یاد نہ کولو ہدایت تے چھ تاسو پورا کوشش وکے چھ تاسو کم آداب تاسو باندے لازم دی او دا کمو کارونو نہ کول تاسو باندے لازم دی ہگے کی کوتاہی شوی دانو کوشش وکے تو بے استغفار سر اللہ نہ معافی وغواڑے. سورۃ ہود کے رب العالمین فرمائی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے مسلمانانو دا رب العالمین نا بخن و غاڑے او دا حغب مخ کے توبہ و باسے بخنت و غاڑے پا تیرو گناہنو باندے عفو و غاڑے او بیا دا رب طرف تا رجوش ہے او کلک عظم و کے چنن پس بیا منگا دا سکار نکو یا اللہ استانا فرمانی مو کڑے دا. مفسرین کرام وی مراد دا دینا شرک و کفر نہ توبہ کول دی چھ تاسو دا شرک و دا کفر نہ توبہ و باسے. کفر خوار سڑے پی جنی خو شرک خلق نہ پی جنی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شرک دیر تشریحات فرمائی لی دی. بعض وڑو خبرو تا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرک ویلے دے ریائی ویلے دا. رضی حدیث مبارک کی غالباً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف تا منصوب روایت تے الشرک اخفا من دبیب النمل. وہ شرک چھ دے دا دا میگی دا چال نہ ہم دیر باریک دے پتہ نہ لگی سڑی کی راغلے. نن سبا دا محبت پر نوم باندے چھ سمرا رشتی دی دینی محبت پر نوم باندے اے دا ورمڑو دا گردو نواہ مسلمانانو دے خبر لخ غور سرا غکیگ دے زما اکثر و بیاناتو کی دا خبر اشتا خود چوک پہ لا زان غالباً چھ یا پوئی شوی ندی یا پہ زان ندے پوئی کڑے سمرا چھ دا دین پا نوم باندے دا محبتون رشتی دی زما دا علم مطابق وجدان مطابق زچ پہ سمرا سوچ کوم نو تقریباً اکثر دا شرک حد ترسید لی اکثر دا شرک حد ترسید کہاغا تعلق سوک ما سرساتی یا بل مولا سرساتی یا بل پیر سرساتی دا شرک حد ترسید لی. زما رب اخبل کلام کی فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. پروردگار عالم فرمائی وَمِنَ النَّاسِ بعض د خلقنا من هغه څوک دی یتخذو من دون الله اندادا چې هغوی د رب نه علاوه نور شریکان و بوتان نیولی دی. د بت تعریف په څه شي باندې کړی بوتانی نیولی دی. دا نوی رب چې سجده ورته لګوي ځکه بت دی دایم نه دی ویلي چې عبادت ولا کوي ځکه بت دی دا نه دی ویلي. اے اللہ کم بوتان یادوے پروردگار عالمہ آغا ہندوستان کی چی جوڑ کڑی دی غٹے غٹے سترگے اولا سنے والا جوڑ کڑی دی مخا مخی کی نولی دی خلق ورطا سجدی لگوی. اے اللہ تاسو دا حقو بوتانو یادو نکوے
اللہ فرمائی نانا حقت زان لبوتان دی داد زان لا انداد دی اے اللہ دوی پہچان سے شہد پروردگارا سترگی لا سنے والا جوڑ کری دی نا اے اللہ قبر لسجدی لگوی نا اے اللہ دعاگانے تینا غواڑی نا اے اللہ وقت تینا کوی نا اے اللہ خو او بدو کی اے فلانیا بابارا ورسے گی چگی و توہی اللہ فرمائی نا اے اللہ دات سنگ بوتان دی اللہ فرمائی یحبونہم کحب اللہ مینا ور سرکئی میندی ور باندے دا سے میندی لکا رب باندے چی مینا پکار دا ارمان دے چی دا خبر خلق زڑتا کزش تمام مسئلو حل دے پدے کی دا چمرا گندے و پرٹے چی جوڑی گی دا صرف اور صرف دے کمزورے نہ جوڑی شوی دی قانون دے دا شریعت قانون دے علماء کرامو لکلے دے خبرہ رانا بلخوازی علماء کرامو قانون لکلے دے چھے اے مسلمانانو ہمیشہ دا پارا خلق پا حق باندے پی جنے حق پا خلق باندے اس پا دے خبر بتا سو پوئے گئے کنا بکو کم چھے علماء و طلباء دی آغا خوب دا ٹکا ور باندے پوشی خو چھے چاخ پلے زندگی زائع کڑی دی صرف زمیداریانی تجارتونے کڑی دی دا رب قرآن او دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثو دا پارا منگ سر وقت نشتا آغا خلق با پیٹ سنگ پوئے گی علماء کرام فرمائی چھ تاسو ہمیشہ دا پارا خلق انسانان سڑی پا حق باندے وہ پہ جنے حق پا سڑو باندے ما پہ جنے دا دے خبر معنی دادا چھ تاسو حق و باطل تا گورے خبر تا گورے دا سڑی شکل و صورت تا مگورے دیتا مگورا چھ زما شیخ دا خبر کڑے دا دیتا مگورا چھ زما پیر دا خبر کڑے دا دیتا مگورا چھ زمنگا مفتی دا خبر کڑے دا دیتا مگورا چھ زمنگا استاز دا خبر کڑے دا 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 باطل و خلقو نظریہ دا کلا چھ سڑے دا سڑی پا وجہ حق پی جنینو دا دا باطل والا انسان دے دا باطل پرستا انسان دے یرے جی دا خبر چھا کڑے دا یرے جی دا خو مفتی صاحب کڑے دا بس 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 چی مفتی صاحب کڑی بس نور خبر پکی نشتا دا سڑے مشرک دے اے خلقاتا سو مفتی پا حق باندے وہ پی جانے حق پا مفتی باندے اگے خبر تاسو خبرہ و گرے چھے حق دا و کا باطل دا خبرہ پا قرآن باندے و تلا خبرہ پا قرآن باندے و تلا یو خبرہ در تراغلا چادر تاوی چھے رجی یو مولانا میں اوری دلی دی چھے دروغ حرام دی وادے اوری دل چاوی یرجی دا خوپلن کی شیخ و بزرگ و پیر و مفتی وے نو بس بے ٹھیکوے لی دی نا تا مشرکی تا پکار دے چھے دا سڑی پہ جنگلو رستو کیگ دے دا چا کڑے دا دے خبرے باندے غرض ملارا و تاوایا چھے چا خبرے کڑے دا یرجی ویلی دی چھے دا دروغ حرام دی رواخل دا خبرہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگلا تلارا کڑے دا حقیقت قرآن وی او سنت وائی پا قرآن و سنت کے و تلا دروغ حرام دی دا پیوی تلے کے واچوا او قرآن و سنت پا بلے تلے کے واچوا ورسرا وی گورا دا ترمامیٹر رواخلا دا خوردبین رواخلا او دا اللہ پا کتاب کے سرچ کا دا خبرہ چھے رب کتاب سوائی چھے دا رب کتاب دل سگنل در کی چھے لعنت اللہ علی الکاذبین وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ قرآن سگنل درک چھے ماں کے دا خبر اشتا دے ماں کے رب لکلے دا اے بندہ زستا دا رب کتاب یما ماں کے دا خبر اشتا دا
چې ګوره دا د عذاب سبب جوړیږي دروغ، ګوره دا د لعنت سبب جوړیږي دروغ. نو کله چې قرآن سیګنل درکه چې ما کشتا، بیا ووزه پوښتنه وکړه چې دا خبره چا کوله، چې درته ووایي چې دا خو پلني سړي کوله، نو ورشه د هغه سړي خوله بیا ښکل که، اوس یې ومنه. دا سړی دی په دې خبره باندې ومنلو، خبره دی د سړي په وجه، خبره به د سړي په وجه نه منې، سړی به د خبرې په وجه منې. هلکه په دې خبره پوه شوې؟ لاسونه اوچت کړئ چې پوه وې. الله دې ستاسو علم او پوهه کې برکت واچوي. نو ما خبره کوله د شریعت قاعده او قانون دا دی چې حق په سړو باندې مه پیژنې، سړي په حقو باندې وپیژنې. خبره وګوره چې کره ده او که غیر کره. یاره خبره غیر کره ده نو چې چا کړې ده بس هغه سړی باطل دی، باطله خبره یې کړې، خبره باطله ده. یاره خبره یې کاره کړې ده، چا کړې ده؟ نو چې چا کړې ده چې خبره حق ده نو سړی د کار سړی دی. نو سړی به پیژنې په څه شي باندې؟ په خبرې باندې. خبره به په سړي نه پیژنې. او نن سبا دنیا څه شي کې لګیا ده؟ چار چا ځان له یو پیر، یو مرشد، یو استاد، یو معبود خلکو نیولی دی، پیمین دی هغه باندې. بس د هغه خولې نه چې څه راوځي د ورته لاندې جولی نیولې ده، دی وایي چې بس دا ټول لالونه دي. خبره پوه شوې؟ الله جل جلاله دې آیت کریمه کې هم دې خبرې ته شرک ویلې ده، بت پرستی ورته ویلې ده. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. الله فرمایي بعض د خلقنا هغه خلق دي چې هغوی نیولی دي الله نه بغیر نور بوتان، نور انداد، نور شریکانی نیولی دی. اے اللہ د شریک تعریف سده پروردگارا منگا خو شریک اغ چاہتا وایو چاگلا خلق سجدہ لگوی. اے اللہ اغنا وقت کوي، اغنا اولادو نغواړي، اغتا سجدے لگوی، اغلا رجے ساتی وغیرہ وغیرہ. اے اللہ دا کم یو بت تے، دا کم شریک دے. اللہ فرمائی دا دو ټولو نا مختلف شریک دے، دا بالقسم بت تے. اے اللہ دا چشے دے. اللہ فرمائی یحبونہم کحب اللہ. دا خلق ور باندې داسې میندي لکه کمه مینا چې رب سره پکار ده، هغه دې سړي سره شروع کړې ده. نو لہذا دا د هغه استاذ نه دی، دای امیر نه دی، دای شیخ نه دی، دای پیر نه دی، دای څه شی دی؟ هلکه دای څه شی دی؟ په زور وایه دای معبود دی، دای رب دی، دای خدای دی، دای الہ دی، ام دغه د معبود دی. بلی پوه شوې ور باندې؟ یحبونهم کحب الله. مینا کوي ور سره داسې مینا لکه څرنګه مینا چې رب سره پکار ده. رب سره څنګه مینا پکار ده، موږ د انسانانو سره څنګه مینا کوو. د رب داسې مینا ده چې د رب خبره راغله منګه د چا خبرې سره نه تلو. هلکه په خبره پوهېږې؟ رب سره داسې مینا پکار ده چې د رب یوه خبره موږ ته راغله، د هغې خبرې د تاللو اجازت، د رب په خبره کې د دویمې خبرې کولو اجازت، د رب په خبره کې د شک گنجایش، د رب په خبرو کې د نه منلو گنجایش، د رب په خبره کې د کوتاهی کولو گنجایش. رب خبره راغلا فوراً به ووایي چې لبیک یا ربی لبیک. اے اللہ تا فرمایل نو بس زمنګ پی ایمان دے پروردگارا، تا منگ لا امر وکربا زمنګ پی ایمان دے. منگ با حقی خبری کی چونو چرا، منگ با در رب خبرات چا خبری سرنتلو، در رب خبری پسی با تلن راخلو، در رب خبری باندی با مشوری نکو، در رب خبرو باندی با پختنی یو بلن نکو. چالکا اللہ دا خبر کڑی دا یارا دا تا تا خخ کاری که دا تا تا څنګه ښکاری
کله دی چې پختنه قدرې د دې نیت باندې وکړه د شک په اراده باندې دی وکړه نو کافر شوې. څه شی شوې؟ کافر شوې. الله فرمایي یحبونهم کحب الله. رب العالمین صریح حکم فرمایلو چې دا خلق دیخ پلو معبودانو پیرانو دیخ پلو امیرانو استازانو شیخانو سره د رب پشان مینه کوي. څه مطلب؟ بس د هغوی د خولې نه چې راوځي نو بس بیا د تللو ضرورت نه محسوسوي. یره جی نه دا د امیر صاحب حکم دی که نه جی؟ ولې امیر صاحب اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے بد الله بندا تبا د رب العالمین د خبرنا علاوه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خبرنا علاوه د هر فرد بشر خبره با د الله او د رسول خبره سره طالب. که د ښځې خبره دې نه تلله ته د ښځې بنده یې، که د پلار خبره دې نه تلله ته د پلار بنده یې، که د استاز خبره دې نه تلله ته د استاز بنده یې، که د پیر خبره دې نه تلله ته د پیر بنده یې، که د شیخ خبره دې نه تلله ته د شیخ بنده یې، که د مفتی خبره دې نه تلله ته د مفتی بنده یې. هلکه په خبره مې پوه شوې؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. الله فرمای ټول دنیا مشرکانه ده. کم خلقو چې ایمان راوړی کم چې رب باندې مین دي هغوی اشد حبا لله، هغوی زیاته مینه رب سره کوي، هغوی مخلوق سره داسې مینه. اے د الله بنده زما دې خبرو ته لږ غوږ دی ګوره. وی سړی په څو هوښیارې دي وی چې تر سره یې ډېرې خبرې تیري. منګه د دین او د اسلام په نامه باندې در در کې ګرځېدلی یو خلقه. ګوره دین سره تعلق لرونکي دوه قسمه خلک دي. زما دا خبرې ځان سره نوٹ کوئ، د الله په فضل یاد به ساتئ، مرګو د ژوند پته نه لګي. دین سره د تعلق لرلو والا دوه قسمه خلک دي. یو هغه خلق دي ګوره عبادت ځان له شی دی، د سنتو مطابق شکل و صورت جوړول ځان له خبره ده. هر یو په دې دواړو ډلو کې کمی چې بیانوم رستوی بیانوم اول تشریح کوم. دوا قسمه خلق دي د دین سره تعلق لرلو والا دوه قسمه خلق دي. دا دواړه قسمه مسلمانان دي، دواړو قسمو ګیرشتا، دواړه قسمه پټکیو والا دي، دواړه قسمه منځګزار دي، دواړه قسمه تسبیح هم ګرځي، دواړه قسمه تلاوتونه هم کوي، دواړه قسمه روژې هم ساتي. دا نه چې دا کارونه نه کوي، خو سره د دې تمامو کارونو کولو دوه قسمه دي خلقه. یو هغه خلق دی دین سره تعلق لرلو والا چې هغوی د دین په نامه باندې ټول عمر ګټه کړې ده، ټول عمر یې ګټه کړې ده. پرونه پورې پلان کی خان وو او نن ورځ شیخ صاحب دی، پرون ورځ پلان کی خان وو نن ورځ مفتی صاحب دی، پرون ورځ پلان کی خان وو نن ورځ پیر صاحب دی. یعنی دا شیخ صاحب، دا پیر صاحب، دا مفتی صاحب، دا پلان کې صاحب نوم ورته په څه شي میلاو شه؟ اسلام په وجه، د دین په وجه. نو ګټه یې وکړه که تاوان؟ ګټه ده. یره جی هغه خلق دی چې د دین په نامه ټول عمر ګټې کړي دي. پرون عام سړی و، نن شیخ مولا بزرگ پیر مفتی، یوه ګټه. پرونه پورې مزدوری کوله یا کم از کم فضول ګرځېده، نن ورځې په یو جماعت کې ناست دی، اعلی پنکه ورته لګېدلې ده، ښکلی سټیج ورته پروت دی، دنیا خلق ورته ناست دي او د ده خبرې باندې لبیک وایي. هر سړی ورته سلام علیکم جی، تاسو ښه یې جی، الله مو ښه ساته. یره جی دا تحفه مو راوړې وه. دا ګټه ده او که تاوان؟ زور وایه ګټه ده او که تاوان؟ همدارنګې پرونه پورې دا عجز تشلاسه و، نن ورځې د دین په وجه
خلق ولا خیراتونه ورکوي، چندې ولا ورکوي، زکاتونه ولا ورکوي، مدد ور سره کوي، کور یې جوړیږي، خخته ولا خلق راوړي، سیمټ ولا خلق راوړي، سریه ولا خلق راوړي، لوی بلډینګ یې جوړ کړی دی، ګټه دی او کتاوان. یو دا قسم خلق دي. نورم ډېر تفصیلات دي، ځایونه جوړول، ګاډو اغوستل، مثل لوی 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 وسایل او وسایل ځان له پیدا کول. دا هر څه چې ملاویږي دا د څه شي په وجه ملاویږي؟ تاسو چې ناسته لره لره نه راغلی مفتی منیر شاکر بیان لرازه په ایمان وایا زما نسب د وجه ناراضه، زما د مال د وجه ناراضه، زما د حسن و جمال د وجه ناراضه، زما د طرف نه څه چنده درته ملاویږي. نه چې تاسو څومره څه کوئ قدر و عزت کوئ، لاندې ناسته زه مبرکې نه ولیم، دا د څه شي په وجه؟ نو یو هغه خلق دی چې د دین په وجه ټول عمر ګټې کړي دي، دا د کمال خلق نه دي، دا د کمال خلق نه دي. یو هغه خلق دی چې هغه ټول عمر ډک جیبونه په دین باندې خالی کړي دي، هغه جوړې بنگلې په دین باندې ورانی کړي دي، هغه جوړ جماعتونه دین باندې وران کړي دي، هغه خیخ کولې مزه دین باندې بیللې دي. یو هغه خلق دي، دا د کمال خلق دي. او الحمدلله د دې بندگانو تعلق د دې دویمې ډلې سره دی. الحمدلله منګه په کورم ایجنسی کې تپوس کولی شي، خپلو پردونه تپوس کولی شي. کورم ایجنسی کې آغا د سن 80 زمانه نه راونیسا دفعه 144 تا نه څوک اسلحې ګرځولی شي، نه څوک لیسس والا څه شی ګرځولی شي. منګله د دې دین په وجه باندې دومره عزت میلاو، 4 ګاډه به کورم ایجنسی کې ما پسې ګرځېدل. خو اعلی جماعت را لرا کړو او خخ کولې مدرسه ورا سره او خخ کولې کورو، دا هر څه شی جوړو. ځکه چې زما پیدایشم د کورمې زلوی شویم کورمې کېم، ما زندگی هلته تېره کړې ده، هر څه موجود. کله چې خبره د دین راغله، کله چې خبره د مسلې راغله، نو زما خواږه خواږه ملګري وو، نومونه به نه اخلم، بعضې خلک وفات او شهیدان دي، بعضې ژوندي. هغوی راته ووی مفتی صاحب ټول مولیان وخت تېروي، ګوره مسلې هم کوي، نرمې نرمې خبرې، خوږې خوږې خبرې، د لنجې خبرې له لاس نه اچوي. تاله چې الله کم عزت در کړی دی چې خراب یې نه کړې ګوره په دې مسلو باندې. دا ګاډونه یو مولا پسې نشته، داسې بنګلې چا سره نشته، داسې مدرسه چا سره نشته، داسې عزت چا سره، ټول قوم دې خبره مني. خبردار خراب یې نه کې. مسله د دین راغله، مسله د توحید راغله. شیخ القرآن مولانا خان بادشاہ د قطر هغه کوټې سوځولې وې، د هغه کتابونه سوځولي وو، د هغه مسلو پسې بدې ردې ویلې وې. شیعګانو هغوی عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها پسې خبرې کولې، زما صحابو پسې ګډې وډې وې، او بیا یې دا دمکی کوله چې د کورم سټیج نه موږ ته څوک کافر نشي ویلی. او حکومت زه غوښتم پولیټیکل ایجنټ ما ته ووی چې ټولې مشورې زه ګوره تا سره کوم، مهرباني وکړه یو نیم کارونه کې بل ملای نشي کولی ته شي یو له جواب ورنه کړي. زه په دې ښه پوهېدم چې دا هر څه پې بیلم، خو الحمدلله د کفر فتوه مې پې ولګوله او هغو مبتدینو مولیانو اجتماع کړې وه، اجماع یې کړې وه چې 4 لاکه روپۍ به ورکوو که چا دی وویشته. پاڅېدم، د هغوی مې خلاف وکړ او الحمدلله جومات هم لاړو، الحمدلله بنګلې هم لاړې، الحمدلله مدرسې هم لاړې، الحمدلله عزتونه هم لاړل، الحمدلله هر څه موبایلل، خو ایمان موبایلل. اوس پورې موږ پسې خبرې کېږي مفتی صاحب پلاني ځای کې فساد جوړ کړی دی، یاد وساته ما په دین جوړ کړی دی، ما پې بیللي دي. بیا نور پرېږده، خیبر ایجنسی ته راغلی. خیبر ایجنسی کې د خلق وګوري چې زما د ګاډونو کمی نه و، زما د پیسو کمی نه و. افریدي هغه خلق دي چې ما یو ځل یو سیز نه ووي چې په دې 1 لاک روپۍ لګي، خو که چېرته الله موږ له 1 لاک روپۍ راکړي دا شی به پې جوړو. هغې او وی چې مفتی صاحب
دا پلان کی را کړی دي چې په دغه 1 लाख روپو دی هغه کار وکړي. موږ ولا دعا وکړه 10 منټه پس بل سړی راغی چې فلانی حاجي صاحب دا 1 लाख روپۍ را کړي دي چې هغه کار دی په کې. ما وته چې دغه دي تا نه مخکې 1 लाख روپۍ راغلي دي او بس هغه پوره دی الله دې اجر درکړي. وي نه حاجي صاحب له ټلیفون وکړو ته چې نه 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 دا هغه په پیسو به نه کوي د ما په پیسو به کوي په زور 1 लाख راکې غې نه 15 منټه پس بل سړی راوړي 21 लाख روپۍ راغلي صرف ماسخوتانه پورې. افریدي داسې خلک دي افریدي هغه غیرتی خلق نه د پیسو کمی و هېڅ شي کمی نه و. دا کم مولیان چې کمو جماعتونو د پاره باطل وایو مسجدونو د پاره دا باطلو سره ملګري دي صرف د وړو وړو مدرسو سره باطلو سره یره دې مدرسې نه به مې وبس یره جماعت نه به مې وبس یره مسجد نه به مې وبس. د کم مسجد او د کمې مدرسې او د کم عزت چې د عبادت کوي دا ډېر واړه واړه دي تومره دي او ما سره ډېر غټ غټ زما خو علماء ما ته وی مفتی صاحب ګوره کورمه کې دې داسې وکړه ګوره لته ورنه کې دې شیانو مزې کوه خلق دې خبره مني. ما زما دې د الله په ذات قسم دا هر څه ملاو شوي په دین دي چې دا ګوره زه په دین به علم والحمدلله په بیا میله ټولې دنیا ولیده بیا چې اشاعت کې یم اوس چې زما کمې مسلې او خبرې راغلي دي په اشاعت کې زما قدر د چا نه کمو زما فالورز د چا نه کمو. مولانا ته چې څومره سلامونه او سلوټونه کېږي د ما سره لګېده پم دی نه چې دنه ما ته زیات کېدل خو ما دا ناروا کته ما دا بربریت لیده ما دا قتل چې د توحید په نامه باندې زمونږ مشر شرک خورئ لګیا دی ځان په خلکو منی لګیا دی مالونه پې جوړئ لګیا دی جایدادونه پې جوړئ لګیا دی د خلکو پیسه غلطه استعمالیږي خلک د توحید او د سنت پروګرام وکړي دی پکې منځ کې دومره نارې او نظمونه د ځان په باره کې ووایي چې الله صفت پاتې شي قرآن در شروع وي چې دی راشي دته نارې او دی ورته خوشحال شي لاس هم ورته داسې کي او چې راشي دا ورته نه وایي چې د قرآن دا بې عزتي مو ولې وکړه. زه د قرآن نه زیات یم زه به چې راغلم ما به په دې باندې خلق سپکول او ما به بد اخلاقي کوله خلکو سره. خلکو به ما ته وی چې یاره جي ته د خلکو تا سره مینه ده ته د بد اخلاقي تندی دې شومي او ته دا ولې کوي خلک په دې نه پوهېدل ما دا بد اخلاقي دې دپاره کوله چې د خلکو مینه ډېره ده د شرک حد ته ونه رسي چې ما نه یې زړه تور شي. زه خلکو سره بد اخلاقي د دې وجې نه کوم چې دا خلک د خدای په ځای ما ونه مني چې ما نه یې مینه ختم شي تعلق یې کټ شي چې وایي چې دا څه بد اخلاقه سړی دی. تعلق به یې چا سره موږ جوړو الله سره جوړو. دا تمامو عزتونو له چې ما لته ورکړې ده مولا صاحب ستا پلار یې نشي ورکولی ته تا سوچ هم نشي کولی. نو ما خبره کوله بهرحال بحث رانه بل خوا لاړ. ما خبره کوله دین کې 2 قسمه خلک دي یو هغه دي چې د دین په نامه باندې عزتونه او مالونه ګټلی کېږي دا د کمال خبره یو هغه خلق دي چې هغه دین باندې ټول عمر لوټل کوي بایول کوي دا د کار خلق دي. منګه ټول عمر د دین د پاره درونه لټولې دي منګه ټول عمر په تکلیفونه تیر کړي دي منګه په مشکلات تیر کړي منګه په محلات وران کړي منګه په مسجدونه وران کړي. خیبر تلاړ شه زما جمعه تو ګوره څنګه پروت دی څنګه زره زره پروت دی ولې دا زه نشم بچ کولی دا بچ کول ګران دي څه شی دي بس خبره مه کوه غلی کښېنه څوک څه وایي ته بس خبره ختم. نه به د جماعت ورانیږي نه به د کور ورانیږي. خیبر کې زما کور وګوره لوټي لوټي پروت دی د جوړولو وس مې هم نشته. نو ما خبره کوله زمونږ تجربه ده زمونږه خبرې یاد وساتئ. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. الله فرمای باز هغه خلق دی چې هغوی په دې انسانانو کې هغه 1 نمبر خلق چې ټول عمر مالونه جمع کړي دي په دین هغوی سره مینه کوي که حب الله د الله د مینې په شان د هغوی د خولې نه راوځي او دی مني هغه چې څه وایي دی
داسې خبرې هم د هغوی خولې نه راووتې چې والله پښتانه به یې نه کوي، خو بیا هم ورپسې دي وایي چې زمونږ مشر دی نو یحبونهم کحب الله. یاره جی امیر مو دی، یحبونهم کحب الله. په ایمان وایا امیر د شریعت نه بروي، امیر د قرآن نه اوچتوي. په ایمان وایا استاز و پیر و شیخ و مرشد د قرآن و د سنت نه اوچتوي. کله د درس قرآن روان دی سړی منځ کې راغ خلق ورته نارې لګی، ټیک دی خلق نه پوهېږي جذباتیان دي، ته چې راورسي بې عزته یې که ورته چې بیا داسې ونه کړي. تاله چې ناری لگی تو والا خوشحالېږي او ته یې ګورې چې قرآن تس نس شو، درس قرآن تس نس شو او لاندې ته ورته غلی. نو په ایمان وایا تا دې امیر منلی دی که الہ دې منلی دی؟ چې قرآن بې عزتي پې کوي نو الہ دې منلی دی. اللہ فرمائی یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. څوک چې ایمان لري په الله باندې هغه رب سره زیاته مینه لري، هغه داسې خلقو سره فوراً تعلق کټ کوي د الله دپاره چې وایي دي خلق چې څه وایي. هله جی بایکاټ دی مړه لاس اخلاص د تمامی دنیا بایکاټونه دی، ټولی دنیا خلق د لاس نه ملاوي، ټوله دنیا د منګ لاس تړي مشي نه راکوي، ټوله دنیا د منګ نه ناراضه وي، خو مگر صرف اور صرف څوک دی راضي وي. سارا جہان ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کہ کیا کیا کرنا اور کیا کیا نہ چاہیے. بس صرف اور صرف راضی دی څوک وي. مالت تاریخ کے اوخائے فرعون سره بیکاٹ شوے دے. جواب را کوئے اے خلقو زما په بیان کې لوی لوی علماء ناستی زی گورم او لوی لوی موحدین و تعلیم یافته خلق ناستی. مالا د تاریخ په پانو کې اوخای فرعون سره بیکاٹ شوے دے. اے خلقا تاریخ کې ماتا اوخای ابو جہل سره بیکاٹ شوے دے. اے خلقا ابو لہب سره بیکاٹ شوے دے. اے خلقا شداد سره بیکاٹ شوے دے. اے خلقا نمرود سره بیکاٹ شوے دے. مالا وخائے تاریخ کی یو باطل سڑے وخائے چھ بیکاٹ ور سره شوی. تاسو لب قرآن و سنت کے بیکاٹ ملاوی گی. ابراہیم علیہ السلام سره بیکاٹ شوے دیو کنا، موسیٰ علیہ السلام سره شوے دیو کنا، لوط علیہ السلام سره شوے دیو کنا، موسیٰ علیہ السلام سره شوے دیو کنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره بیکاٹ شوے دیو کنا، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ سره بیکاٹ شوے دیو کنا. دا قانون دے چھ بیکاٹ چا سره کیگی هغه به د شیخ القرآن و د انبیاء وارث وی، او څوک چې بیکاٹ کوي هغه به د ابو جهل و د ابو لهب وارث. دا قانون دے د دنیا. سوچ پہ بیا تیارہ کے ہو کہ خیر دے، جذباتو کے مکہ ہے تیارہ کے پہ سوچ وکی چھ دا خبر مفتی صاحب څنګه وکړه. چا سره چې بیکاٹ کیگی هغه به وارث د انبیاء وي، چا سره چې بیکاٹ کیگی هغه به وارث د شیخ القرآن وي، چا سره چې بیکاٹ کیگی هغه به وارث د دین وي، او څوک چې بیکاٹ کوي همیشه به هغه باطل وي. څه شی وایي دنیا کې یو تاریخ کې بیا راله وښیه چې زه بیا خیر دی رجوع. بہرحال اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا. بلزے کے رب کریم فرمائی یا ایھا الذین، اللہ مخت صفا زڑ سر توبہ و باسے د مخلوق د مینینا، د امیرانو د مینینا، د مشرانو د مینینا، هغه مینینا چې هغه مینا حرام ده، هغه گناهونو نه چې هغه گناهونه دي هغې نه توبه وباسئ. دا خو شرک دی، وړو وړو گناهونو نه الله فرمایي توبه وباسه. شرک خو غټه خبره. الله فرمایي صفا زړه سره توبه وباسئ. د توبې لفظي معنی ما درته وښایله، واپس کېدلو ته وایي. واپس کېدل، رجوع کول. قرآن و حدیث کې توبه وایي دې ته چې سړی تیر خپل روش، خپل انداز
تیر شوی د گناهونو نافرمانیو انداز دا پریږدي او د سیده لار باندې روان شي. لاره بدله کی څه شی کی؟ لاره بدله کی. دې ته توبه وایي. نصوحه کې دوه احتمال دي. دا کچرې نصحه او نصیحت نه وتلی نو د دې معنی دا ده چې خالص سوچه توبه وباسئ، یعنې داسې توبه چې په هغې کې ریا او نمود ګډ. نصحه نصیحت نه چې وتلی، خالصه هغه توبه چې هغې کې ملاوټ نه وي، د چا د راضي کولو دپاره، د چا د خوشحالولو دپاره نه. او کچرې دا د نصاحت نه واغستی شي، نصاحت نو بیا ګنډلو ته وایي، پیوند لګولو ته وایي. یعنی تا چې د تقوا او د دیندارۍ لباس کم شلولی دی په نافرمانۍ باندې، ناروا کارونو باندې دی د تقوا لباس شلولی دی، دا د توبې په پیوند سره دوباره وګنډه. اسوری بند کا، هغه سوړې بند کا. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. اے مومنانو د الله جل جلاله مخې ته صفا زړه سره توبه تایب شئ، رب طرف ته رجوع شئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي، ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، دا هغه ابو هریره دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر وخت ور سره دی. فرمایي چې زه به د لوږې نه کله کله داسې خراب شم، نډال به شم چې پرې به وتم، خوراک به نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو هغه خبرې یادولو دپاره به ورسره ومه چې رسول الله خبره ضایع نشي، حدیث ضایع نشي، عمل ضایع نشي، چې زه کنټرول کمه خلقو له وښایم. ډېر د لوږې نه به پرېوتم، بېهوشه به شم، خلقو به وی چې د میرګي مرض دی پې، نو هغوی به زما په دې څټ باندې پښې کېښودې، ځکه چې هغه وخت کې یو علاج و. مشرانو وی چې کله سړی د میرګي مریض شي څټ باندې پښې ولګوی نو ټیک به شي. وی خلک به زما په څټ باندې ختل، هغوی به وی چې دا د میرګو بیماري ده. وی زه به میرګو نیولی نه وما، زه به څه شی وما، وږی به. هغه ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما دخپل خوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی دی یقول فرمائے لے، پیغمبر پاک فرمائے لے، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. د بخاری روایت ته هغه فرمایي پیغمبر پاک، والله زما دې د الله په ذات باندې قسم وي، ما با زه چې یم پیغمبر به حیثیت پیغمبر، انی لاستغفر الله واتوب الیه. وی زه هغه نبی یما چې زه ربنا بخنه غواړم او هغه ته توبه وباسم په ورځ کې د اویاو ځلونه هم زیاته 70 مرتبه. دینه مراد تعداد نه دی، په دې حدیث مبارک کې کله تعداد راشي خلق بیا تسپو سره وایي چې دا اویا، نه نه نه، دینه مراد دی کثرت. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خودله غواړي چې زه بېشماره استغفار کوم، څه شی کوم، بېشماره ډېر ځله زه الله نه بخښنه غواړم. پیغمبر دی، معصوم دی، د ګناهونو نه پاک دی، خو بیا هم هغه وایي اکثر من 70 مره، زه اویاو ځلو نه هم زیاته توبه وباسم. ولې؟ علماء کرام فرمایي چې دا تعلیما للامه، امت له تعلیم ورکوي چې پیغمبر پاک دی د ګناهونو نه، بیا هم رب ته بېشماره توبې وباسي، رجوع کیږي الله طرف ته. اے امتی ته خو ډېر په ګناهونو کې ډوب یې، ستا خو ډېر عملونه خراب دي، ستا خو سهار و بېګا نقصانونه کیږي د دین، نو ته خو پکار دی چې ډېرې زیاتې توبې وباسې، هر وخت دې په خوله کې استغفار وي، هر وخت کې دې الله پاک نه بخښنه وي، هر وخت کې الله پاک نه بخښنه غواړې. نو چې معصوم پیغمبر غواړي، موږ له هم د هغې غوښتل پکار دي. او دا خلکو له احساس ورکوي
چې انسان پکار دی چې د خپل قصور احساسولو نه مخکې توبه وباسي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځکه فرمایي چې زه د دې اویاو نه هم زیاته توبه وباسم. بل روایت مبارک دی، اگر بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے، اگر فرمائی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مسلم شریف روایت تے، یا ایها الناس توبوا الی اللہ واستغفروه فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے خلقو په برگاہ د رب العالمین کې توبه کوئ او مغفرت ته نه غواړئ. روزانه زه د رب العالمین نه تقریبا 100 ځلو نه زیاته بخښنه رب نه غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بخښنه غواړي. موږ تاسو خو هر یو قدم د ګناهونو نه ډک دی، هر وینا مو د ګناهونو نه ډک ده. بهرحال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فإني أتوب فی اليوم 100 مرة، زه په یو ورځ کې 100 ځله توبه وباسم. نو زمونږ په شان بندگان امتیانو له خو ډېره زیاته پکار ده. بهرحال الله جل جلاله د بنی آدم په توبه باندې خوشحالیږي او دومره په خوشحالیږي. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال پیش کوي، وایي چې لکه یو سړی چې د هغه تمام د زندګۍ د خوراک څښاک و بو سامانې په یو وخ باندې تړلی وي، یو خوشي بیابان کې ګرځي او هغه خوشي بیابان کې دا وخت یې ورک شي. نو د وخ ورکېدل د مرګ دی، ځکه چې خوراک یې هغې کې دی، اوبه یې په هغې کې دي، زندګي په هغې کې ده. نو چې وخ ورک شه دی مړ دی، ځکه چې وږی به شي تږی به شي. نو وایي چې دا ډېر غمجن پروت وي، ناست وي، چېرې وخ مې ورک شه به درنګ ساعت لمرمه. نو دې ټایم کې د ده سترګه ولګي وده شي، نو چې سترګې را کولاو کې اچانک وخې خواته ولاړ وي، نو دا به څومره خوشحاله شي، دا به ډېر زیات خوشحاله شي. او د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه به دی وایي اللهم انت عبدي وانا ربک، ای الله ته زما بنده یې او زه دې رب یمه. د ډېرې خوشحالۍ نه څه شی ووایي؟ ته زما بنده یې او زه دې رب یمه. یعنې نیت کې خو دې دا ویل غواړي چې ته زما رب یې او زه دې بنده یمه. خو د ډېرې خوشحالۍ نه بلکل خبره ترې غلطه شي. نو لکه څومره چې دا سړی خوشحالیږي، دې نه زیات رب العالمین په توبه باندې راضي کېږي، د بني آدم خوشحالیږي ور باندې. الله دې موږ تاسو له د توبې توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یو ملګری دعا غوښتې ده، د شوګر بیمار دی، په اخلاص دعاګانې وکړې. یا الله چې چا هم دعاګانې غوښتي دي ربه ته حاجتونه شرعي پوره کړې. یا الله چې څومره بیماران دي ته وله شفا ورکړې. یا الله څومره خلک چې دې ګرمۍ کې دې ځای له راځي، یا الله د عمل کولو توفیق ورکړې. یا الله دنیا او آخرت ښایسته کړې. الہ العالمین موږ ته د انسان په ځای باندې رب خپل ځان سره مینه محبت نصیب کړې. یا الله موږ د قرآن او د سنت تابعدار جوړ کړې. الہ العالمین دا خلق چې نن ړانده دي، په هر لحاظ سره ړانده دي، انسانانو باندې حق پیژني. یا الله انسانانو پسې لګېدلي دي، رب العالمین موږ په قرآن او سنت باندې کلک کا. الہ العالمین چې چا موږ سره هر قسمه مدد او ملګرتیا کړې ده د دین په وجه، رب ته دنیا او آخرت کې ملګری شه. یا الله چې څوک راغلي دي قدمونه یې نکۍ تلو کې واچوه. یا الله چې څه ګناهونه یې کړي دي ته معاف کا. یا الله چې کوم خلقو زمونږ مخکې ملګرتیا کړې ده، افریدي دي یا نور پښتانه دي، یا الله د هغوی تمامو تکالیفو د مشکلاتو مداوا فرمایا. یا الله چې چاله څه تکلیف زمونږ په ملګرتیا کې رسېدلی دی ښکلې بدلې وله ورکا. الہ العالمین پروردگار عالمه زمونږ مدرسې او جماعت سره چې د چا هر قسمه امداد دی، چا پکې مفت کار کړی دی، چا پکې دیاړي کړی ده، چا پکې پیسې ورکړي دي، چا جوړه کړې ده، یا الله ټولو لا اجرونه ورکا. یا الله د ټولو د قبر د عذابونو نه وساته. یا الله ټول پر صراط باندې د بجلی پړک په شان تیر کا. یا الله ټول په آخرت کې وبخا. یا الله قومونو مابین کې شرمنده مکا. یا الله چې چا لاس پورته کړی، یا الله چې څوک دعا غواړي، یا الله چې څه حاجت یې زړه کې نیولې دی حاجات شرعیه یې پوره کا. یا الله زموږ ټولو ګناهونه معاف کا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة